آیا د واده په لومړۍ شپه باندې کوروالی کول هم بستري کول څومره حده پورې ضروري دي؟ دا داسې معلومات دي چې ډېر ملګري پوښتنه کوي. په یاد ولرئ چې ځینې خلک دا فکر کوي چې که د واده په شپه باندې په لومړي ځل باندې ښځې سره په سختۍ سره کوروالی ونه کړی شي، نو هغه ښځه به بیا دا فکر کوي چې خاوند مې نامرد دی یا به د خاوند نه حیا ورکه شي. دا د ځینو خلکو خیال او فکر دی، خو په حقیقت کې خبره څنګه را نن به تاسو سره دغه تفصیل او دغه ویډیو په دغه بیس باندې شریکوو چې د ماهرانو د خولې خبرې دي. درنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې یو جینۍ کله د سړي کور ته راځي نو هغه اجنبي وي. اجنبي مطلب دا چې په دغه کور کې دغه نوي وي، نو هغه هیڅکله هم دا فکر نه کوي چې که خاوند ورسره کوروالی ونه کړي نو د هغې به دا خیال نه وي چې ګینې خاوند مې نامرد دی یا سخي دی، بلکې پکار څه ده؟ پکار دا خبره ده چې کله هم یو سړی د خپلې میرمنې کوټې ته ننوځي، یعنې د خپل واده کومه کمره چې وي هغې ته ننوځي، نو هغه د اول دا فکر وکړي چې د یو څو خبرو خیال دی وساتي. هغې کې لومړۍ خبره دا ده چې آیا د ده کومه میرمن چې ده، یعنې د ده ښځه، هغه خو د حیض بیماره نه ده. لومړی د دې خبرې ډېر زیات خیال وساتي، ځکه چې ځینې ځوانان په دې باندې نه پوهېږي چې د حیض دغه بیماري چې ده انتهایي خطرناکه ده او په دغه دوران کې کوروالی کول ښځه او سړی دواړه په داسې بیمارو اخته کولی شي چې هغه بیماری به لا علاج وي، یعنې علاج به یې نه کېږي بیا. نو په کار ده چې اول د دغه خیال وساتي چې آیا ښځه خو یې دغسې بیماره نه ده. که ښځه یې بیماره نه وي ټیک وي، نو بیا هم ځینې داسې مسایل وي چې ښځه ډپریس وي یا ښځه خفه وي، ځکه چې خپل کور یې پرېښی وي، یو نوي کور ته تللي وي. نو په دغه دوران کې ده ته په کار دي چې که ښځه ډپریس وي نو په کار ده چې د ښځې یا خپلې مېرمنې نه پوښتنه وکړي چې آیا ته خواهش یا دغه کار کولو ته راضي یې که نه. که ښځه اجازت ورکړي نو بیا د کوروالی وکړي، که نه نو په دې کې هېڅ کوم داسې د نرتوب خبره نشته چې دا یو سړي پسې به خپله ښځه وخاندي یا بل به داسې څه خبره مخې ته راشي، ځکه چې هغه هم انسان ده، د هغې هم د جذباتو خیال ساتل پکار دي او په خوشحالۍ سره خپل ژوند مخ په وړاندې بوتلل پکار دي. نو دا یو معلوماتي ویډیو چې تاسو سره مې شریکه کړه چې د واده په شپه باندې د کوروالی کولو څومره اهمیت دی.